نو بهر حال د لا اله الا الله کلمه دا هغه مبارکه کلمه ده چې د دې په خاطر باندې الله تعالی د انسان د ټولي ژوندۍ د ګناهونو څخه خلاصوي. او دا مشاهدات دي او د دې متعلق رښتونی واقعات دي او د دې متعلق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زمانی حالات دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غالبا په 9 کال د هجرت باندې د خیبر د غزا اراده وکړه. خیبر کې يهود وسیدل، غیبه د مسلمانانو خلاف ډیر زیات مکرونه کول، ډیر زیات پریبونه به کول او مسلمانانو ته به ډیر زیات مشکلات او پریشانۍ پیښولې. چې کله سم مسلمانانو کې الله تعالی له قوت پیدا کړي، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هجرت په 9 کال دا اراده وکړه چې د خیبر غزا ته وځو او خیبر به فتح کوو. او خیبر غالبا د مدینه منورې څخه 2.5 کیلومتر همزه لري ده. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خیبر تراله، د خیبر آبادی تراله او د خیبر سیمه او د خیبر مزکی تراله او د يهودو ډیر غټي قلاوي دي چې سړی خیبر ته اوسه هغه قلاوي دروزه پورې دغه آثار ولاړ دي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خیبر پر قلاو باندې شاوخوا خیمه را وګرځولې او پر غي باندې د مجاهدینو محاصره رااله او د خیبر قلاوي ټولي محاصره شوه. چې کله محاصره لږ وسوله، نو د خیبر په قلاو کې د خیبر یو شپانه دی، د يهودو شپانه دی، هغه د يهودو پسونه ګوري. هغه ورځ سهار د خپل قلاو سره د يهودو رمره وېستله. چې کله یو قتل پر دې خیبر باندې د مسلمانانو خیمه را ګرځېدلې دي او مسلمانانو محاصره اچولې ده. او روایتو کې د هغه شپانه نوم اسود راغلی دی. نو هغه شپانه د ځان سره فکر وکړي چې د دې خلکو د خیمو ته ورسه دا سوق دي، دا خلق سوای دی خلکو د خیبر ته څه پیغام راوړی دی او دا خلق د خیبر د خلکو څه غواړي. نو هغه شپانه په خپل رمه باندې فسې او رمه د مسلمانانو خیمو ته نږدې راوستله او د مسلمانانو د خیمو سره رمه پرېښوله. مانا د مسلمانانو د حکم د عسکرو یو خیمې ته راورسېده. چې کله رالی د هغې خیمه کې پوښتنه کوي، ورته خلکو ستاسو سردار څوک دی؟ نو هغې ورته زموږ سردار محمد رسول الله دی. ورته ستاسو سردار چیرې اوسیږي؟ نو هغه ورته زموږ سردار په دې خیمه کې اوسیږي. ورته ستاسو د سردار دید او دیدن او لیدنه ماته ممکنه ده، زه لیدلی سم چې دا څنګه انسان دی؟ هغه ورته یو ته لیدلی سي. هغه شپانه چې ځان ته ګوري او د محمد رسول الله نامه ته ګوري او د هغه رعب او دبدبه ته ګوري چې د هغې د نامه د اورېدلو سره روم و فارس او قیصر او قسرا ټوله لرزه براندام دي او هغې ټوله په خوف او په بیره کې دي. نو هغه شپانه دی صحابو ته وایي تاسو ما باندې مذاق او مسخرې مه کوئ، زه وګوره ستاسو سردار وګوره او ستاسو د سردار شان و شوکت وګوره او ته دا قیمه وګوره او زه وګوره د سردار سره ملاقات وګوره، تاسو په ما باندې مذاق او مسخرې کوئ. صحابه ورته مذاق او مسخرې نه دي، ته ورڅه خیمې له محمد رسول الله ناست. هغه شپانه په ډېر وهم کې او ډېر بادل ناخواسته او ډېر د حیرت په عالم کې راغلی خیمې ته چې ورننوتی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خیمه کې ناست. نه هلته څه فیردار سته، نه هلته څه دربان او دروازچي سته، نه هلته څه محافظ سته، نه هلته څه کټ و پلنګ سته، نه هلته څه د راحت اسباب سته. یو کراس ته په خیمه کې اواره د پیغمبر علیه السلام ورباندې ناست. هغه شپانه چې د پیغمبر علیه السلام سترګو ته وکتل، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روحاني معجزه د پیغمبر سترګې لیدل. د هغې په زړه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سترګو محبت د غشو په شکل باندې ولګېدی. د هغې هغه د زړه کیفیت د پیغمبر په لیدلو باندې دستي بدل شو. چې کله د هغه وخت علیکو سلیکو سره وکړئ، سلام و کلام یې وکړئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي تاسو دې خیبر ته څه پیغام راوړی دی او تاسو د دې خیبر د خلکو څه غواړئ، څه مطالبه لرئ؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته موږ دې خلکو ته د لا اله الا الله پیغام راوړی دی چې دوی به په خوله د دې اقرار کوي او په زړه کې به دا عقیده ساتي چې د الله سما سوا بل معبود نسته، د الله سما سوا بل خالق نسته، د الله تعالی سما سوا بل مالک نسته، د دنیا نظام دا ټول د الله تعالی په قدرت کې دی. دا یو خبره موږ د دې خلکو سره منل غواړو. هغه شپانه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبرې واورېدلې،
دا شپانه په زړه کې دستی د پیغمبر علیه السلام خبرو ځای پیدا کړ. هغه شپانه پیغمبر علیه السلام ته کچیرې دې پیغام ته زه غاړه کښېږدم او زه دا کلمه ووایم او په زړه کې د دې کلمې حقیقت ته ځای ولا ورکم، زما دپاره به ستاسو په دین کې څه حقوق دي، تاسو به زما سره څه معامله وکړئ. پیغمبر علیه السلام ورته وایي ته به زموږ ورور یې، موږ به ستا سره غاړه په غاړه، موږ به تا پر دې تندي باندې مچ چې زموږ د انسانانو دپاره کوم حقوق دي ستا دپاره به هغه ټول حقوق پر ځای سي. هغه شپانه ډېر حیران دی چې زه وګوره ته وګوره، زما رنگ تک تور دی او تاسو ته الله تعالی خوبصورت رنگونه درکړي دي، زما د بدن څخه بدبویي ولاړیږي او تاسو د بدن څخه خوشبویي ولاړیږي، تاسو به زما سره څنګه غاړه په غاړه سئ او تاسو به ما د ورور په صفت باندې څنګه ونسئ، او زه د یو غلام د شپانه حیثیت لرم، تاسو به زما د حقوقو رعایت او خیال څنګه وکړئ. پیغمبر علیه السلام هغه شپانه ته وایي چې دا دین دی او دا د اسلام دین دی، او چې کوم څوک د اسلام په دین کې برابر سرانه نواته پاغي کې بیا د تور او د سپین فرق نستا، پاغي کې بیا د آزاد او د غلام فرق نستا، پاغي کې بیا د مالدار او د مسکین فرق نستا، پاغي کې بیا د حاکم او د محکوم فرق نستا. نو په دې خاطر به موږ ستا سره غاړه په غاړه کیږو، موږ به تا پر دې تندي باندې مچو او موږ به ستا د ټولو حقوقو رعایت ساتو کچیرې ته زموږ په دې دین کې زموږ سره داخل سي. ما مخکې درته ویل چې هغه شپانه چونکې د پیغمبر علیه السلام د خبرو سره ډېر متاثر دی، هغه شپانه د پیغمبر علیه السلام حضور ته راوړاندې سو، هغه شپانه پر پیغمبر علیه السلام باندې کلمه وویله لا اله الا الله محمد رسول الله. پیغمبر علیه السلام ور ولاړ سو، هغه شپانه یې په غېږ پوت او د هغې څه وروسته پر تندي باندې مچ کې او په ډېر عزت او په ډېر اکرام یې پر خپل اړخ پر خپل څنګ باندې کښېناوی. هغه شپانه ورته وایي چې ای د الله رسوله اوس خو زه ستا په غلامانو کې رالم، اوس خو زه د دې کلمې د ټولو خبرو تابع سوم، او اوس خو په دې کلمه کې ما د خپل رب سره عهد او وعده وکړه چې د ده د عبادته بغیر به د بل چا عبادت نه کوم او د ده د فرمانه بغیر به د بل چا فرمان نه منم. ورته زما دپاره اوس څه کول پکار دي؟ پیغمبر علیه السلام ورته اوس د لمانځه وخت هم نه دی چې زه ورته ته وایم چې لمونځ وکړه، او اوس د روژې میاشت هم نه ده چې زه ورته ته وایم چې ته روژه ونیسه، او اوس د حج زمانه هم نه ده چې زه تا په حج باندې مکلف کوم چې ته حج وکړه. ورته دې وخت کې ستا و حضور ته یو عبادت دی چې هغه عبادت د تورو در سایه لاندې ادا کېږي چې هغه جهاد دی. بس ورته دې وخت کې ستاسو دپاره دا یو عبادت مخته چې ته به په جهادي کې ترتیباتو کې حصه اخلې او توره به در خپل لاس دې نسې او توره به د کفارو په مقابل کې چلی، ستا دپاره دا یو عبادت. هغه شپانه ورته وایي د الله رسوله چې سړی کله جهادي معرکې ته ورشوه سي او د هغې په لاس کې توره یو په توره د دشمن سره مقابله کوي، نو د دې سړي مخ ته دوې خبرې راځي، یا به د ده په توره باندې بل قتل کېږي نو ده ته به غازي ویل کېږي، او یا به دی د بل په توره باندې قتل کېږي نو دی به مقتول او شهید او مړی بلل کېږي. ورته کچیرې غازي سي خو ډېره ښه ده، کچیرې زه شهید سم او په دې معرکه کې د بل در توره لاندې راسم، زما سره به څه کېږي، زما به څه وي؟ نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې الله تعالی به د سیده جنت الفردوس ته رسوي، ورته الله تعالی به تا ته د ملایکو په ذریعه باندې د مشک او د عنبرو غسل درکوي، الله تعالی به د بدبویي په خوشبویي در بدلوي، او الله تعالی به دا تور رنگ په سپین رنگ په جنتو کې در بدلوي. چې کله هغه شپانه دا خبره واورېدله نو پیغمبر علیه السلام ته دستي وایي ای د الله رسوله زما سره خو د دې کلي رمه ده او زما سره دا پسونه امانت دي، زه څه وکړم؟ پیغمبر علیه السلام ورته ورسه امانت در دې خپلې کلي ورسوه. دې ته ویل کېږي هغه حقوق العباد د بندګانو د حق خیال ساتل چې پر کم کلي باندې محاصره جوړه ده او د هغې کلي سره معرکه او مقابله ده او هغه کلي والا حربي کافران دي هغې د تورو چلولو ته حیران تیار دي او د هغې مال ټوله مسلمانانو ته د هغې د غنیمت په شکل جایز دی، لیکن په مسلمانانو کې د هغې مال د یو مسلمان سره امانت دی چې هغه شپانه دی. پیغمبر علیه السلام د هغې د امانت دومره خیال ساتي، ورته دا پسونه امانت دي، دا به در قوم او در قبیلې پورې ورسئ، در علاقې پورې خپل امانت به سر ته ورسئ، د هغې څه وروسته به موږ له راسي.
تاسو ګورئ ما درته وویل چې پر کم قوم باندې د سړي معرکه ده او چې پر کم قوم باندې مقابله ده او هغه حربي کافر دی او د هغې مال و تا ته غنیمت دی، که چیرې زما او ستا په مثل باندې انسانان سي بیا به د دې د جواز دپاره څومره حیلې وبانې ځان له جوړې کړي. لیکن چونکې د مسلمانانو یو فرد دی د هغې سره هغه مال د امانت په شکل دی، پیغمبر علیه صلات وسلام د هغه یو فرد د امانت دومره خیال ساتي چې دا به در خپله مرکزه او در خپله کوره پسونه ورسئ، په کلي کې به پسونه ایله کې چې هر پسه خپل کور ته ورسېږي، د هغې څه وروسته به موږ له راسي. نه هغه شپانه هغې رمه ورسوله د خیبر قلاو ته ورسېدله، د خیبر د کورونو په مابین کې رمه ایله که پسونو خپلو کورو ته سره میدان کړل. هغه شپاره دوباره رالی پیغمبر علیه صلات وسلام ته د مجاهدینو په صف کې چې کله غزوه شروع سو، جهاد شروع سو، ورځ په جنگ کې تېره سوله او د مسلمانانو د کافرانو په مابین کې کلکه معرکه وسوله. د مازدیګر په وخت کې پیغمبر علیه صلات وسلام په دې خپلو زخمیانو او شهیدانو کې ګرځي. که ګوري د جنگ میدان جنگ په یو کونج کې ډېر هجوم دی، ډېر رش دی، ډېر خلک سره راټول دي. پیغمبر علیه صلات وسلام چې نږدې ورغلی ورته وایي څه پیښه ده؟ ورته یې د الله رسوله یو تور رنګه سړی دی زموږ په صفونو کې شهید شوی دی او زموږ چې څومره صحابه دي چې د هر چا څه پوښتنه کوي هغه یې نه پیژني، نه معلوم چې دا زموږ سړی دی، نه معلوم د دوی د طرف سړی دی، نه معلوم مسلمان دی، نه معلوم کافر دی، نه معلوم د خیبر دی، نه معلوم زموږ سره د مدینې سره غلی دی چې څوک دی. ورته صحابه د هغه سړي په پیژندګلونه کې ډېر حیران دي، نو په دې وجه پر هغه سړي باندې ټول صحابه سره راټول دي. پیغمبر علیه صلات وسلام چې ورته ودرېدی نو هغه اسود نامي تور شپانه هغه شهید شوی دی. نو پیغمبر علیه صلات وسلام صحابه ته وایي کې تاسو نه پیژنئ، زه یې پیژنم، او تاسو یو طرف و بل طرف ته سئ. ورته زما د الله په ذات قسمي چې د جنت الفردوس ملایکې د خپلو جنت د دسملانو سره هغې پر ده باندې راګرځېدلي دي او د ده د مخ خارې ورصفا کوي. او زما د الله په عزت و جلال قسمي چې هغې د جنت الفردوس مشک و عنبر راوړي او هغې د ده بدن ته اوس غسل ورکوي چې د ده بدبویي په خوشبویي باندې بدله سي، او الله تعالی به د ده ته د مخ رڼا د ده د مخ توروالی په رڼا باندې بدلوي او الله تعالی به ده ته خوش رنګ او ښایسته شکل ورکوي. ما درته ویل دا هغه کلمه ده چې د کمې کلمې د وینا څه یو ګړی مخکې که چیرې پر انسان باندې دې شپانه باندې مرګ راغلی وی دا سیده جهنمي و، لیکن د یوې کلمې چې لا اله الا الله محمد رسول الله ده د هغې د وینا څه وروسته هغه سړی سیده جنت له ولاړی. پیغمبر علیه صلات وسلام میدان جنگ ته وایي دا هغه واحد مسلمان دی چې چا په ټوله زندگی کې یوه سجده د لمانځه نه وکړه، چې چا په ټوله اسلامي زندگی کې یوه روژه نه ونیوله، او چې چا په ټوله اسلامي زندگی کې یو رکعت لمونځ نه وکړي، لیکن د هغې بغیر الله تعالی سیده جنت الفردوس ته ورسوي، او دا هغه نیکبخته هغه خوش قسمته انسان دی.